سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به یې. زه نن تاسو ته د خپل چینل د لارې د پوره تحقیق وروستو په اسانه یا ډیره وړیا ژبه کې د جرمني د مهاجرت د نوې موافقې په اړه معلومات درکوم چې په افغانستان کې کوم هغه خلک کولی شي چې جرمني ته لاړ شي. د ټولو لومړی خو د جرمني د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو وزارت په 18 اکتوبر موافقې ته رسیدلی چې هره میاشت به د افغانستان نه ښځې نارینه د خپلو کورنیو سره وباسي او په جرمني کې به منل کیږي. تیر کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سقوط وروستو جرمني جمنه یا لوس کړو چې هغه 18,000 افغانان به مني چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شوی او په دغه 18,000 خلکو کې تر دې دمه 26,000 خلک جرمني ته راوستل شوي دي. اوس د جرمني په دې نوي پروګرام کې به هره میاشت 1000 افغانان د خپل کورنیو سره وباسل کیږي او په جرمني کې به یې پناه منل کیږي. اوس موږ باید په دې پوه شو چې کوم خلک کولی شي چې په دې پروګرام کې خپل نومونه ولیکي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د هغې په اړه پوره معلومات خپاره کړي چې هغه زه دلته تاسو سره شریکوم. د ټولو ناول خو د جرمني د ګرین پارټۍ او د بهرنیو چارو وزیره انا بیربوک وایي په افغانستان کې ډیر خلک د تاوتریخوالي، زورونې او ډیر په ویره او ډار سره ژوند کوي. له تیر اوړي راسي طالبانو ښځې او نجونو ته په ځانګړي توګه د راتلونکي لپاره هیلې او امکانات رد کړي. د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي او هر هغه څوک چې مقاومت یا مزاحمت کوي په وحشي توګه ځپل کیږي. ځکه موږ غواړو چې د افغانستان ښځو او نجونو ته امیدونه او هیلې ورکړو او دوی ته یو آزاد، خودمختاره او امن سره ژوند تیرولو یو موقع ورکړو. نو هم ځکه په دې پروګرام کې به ښځو او نجونو ته ټولو ډیر اهمیت او لومړیتوب ورکول کیږي. په دې نوي پروګرام کې به هغه افغانان منل کیږي چې د ښځو او بشري حقونو یا انساني حقونو او یا هم د عدالت، سیاست، رسنیو، میډیا، ښوونې، روزونې، کلتور، سپورټس یا اکاډمۍ په برخه کې کار کړی وي او هم د دې کارونو او مصروفیاتو په وجه یې ځانونه په ځانګړي خطر سره مخ کړي وي. یعنی چا چې په دې د ښځو، بشري حقونو، عدالت، سیاست، رسنیو، میډیا، روزونې، کلتور، سپورټس یا اکاډمۍ په برخه کې کار کړی وي او د هغې وجې نه ژوند په خطر کې اچول شوی وي، هغه کسان کولی شي چې د دې پروګرام کې خپل نومونه ولیکي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پروګرام کې هغه خلک هم کولی شي چې برخه واخلي چې دوی د خپل انفرادي یا شخصي ژوند د خاص حالاتو په وجه، یعنی جنس، جنسي هویت یا شناخت یا هم د مذهب په اساس د تاوتریخوالي او زورونې سره مخ شوي وي او یا هم مخ کیږي او دا رقم بدې تجربې او خاطرې لري او په معاشره یا ټولنه کې د ظلم ښکار دي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې یو انسان څنګه کولی شي چې په دې پروګرام کې خپل نوم ولیکي. لکه ډیر خلک شته چې هغوی د مختلفو هیوادونو وزارتونو ته ایمیل او خپل اسنادونه لیږي او هغوی ته کوم خاص او مثبت جواب نه ترلاسه کیږي او دا هسې هم یو ممکنه خبره نه ده چې د یو ملک وزارت دې د هر چا ایمیل ته ځان له جواب ورکړي، ځکه چې هلته زرګونو نور خلک هم ایمیلونه لیږي او جواب ورکول ممکنه خبره نه وي. د آلمان یا د جرمني دولت په دې اړه باندې پوره معلومات خپاره کړي دي او په دې پروګرام کې چې هر څوک خپل نوم لیکي هغه به د جرمن دولت سره نه لیکل کیږي، بلکې د دې پروګرام لپاره خپل نومونه د نړیوالو تنظیمونو او ادارو سره ولیکل شي او هغه ادارې به ستاسو په اړه معلومات کوي او د هغې وروسته به تاسو ته جرمني ته د راتګ اجازه درکول کیږي. یعنی کومې ادارې سره چې تاسو نوم ولیکئ هغې ادارې به هلته کې ستاسو فایل ګوري، ستاسو په اړه به معلومات کوي، د هغې نه وروسته به هغې تاسو ته جرمني ته یا د راتګ اجازه درکول کیږي او دا خاص تنظیمونه او ادارې به د جرمن د دولت لخوا مقرریږي او دې تنظیمونو ته به د یو کس په اړه د فیصلې کولو پوره حق ورکول کیږي. د جرمني وزارت دا هم وایي چې ممکنه ده په دې پروسه کې د مدني ټولنې تنظیمونه هم شامل وي. په افغانستان کې موجود هغه خلک چې د مخکې نه مختلف تنظیمونه لکه امنیسټي انټرنیشنل، کریټاس، د بیبولي خبریالانو یا یو شمېر نورو تنظیمونو کې نومونه لیکلي وي، په دې پروګرام کې به تر ټولو لومړی د هغوی په کیسونو کار کیږي، ځکه چې د هغوی معلومات د مخکې نه موجود دي. اوس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پروسه یا په دې پروګرام د 1000 تر 1000 کار پیل کړل شي او هر کال د 1000 افغانان د خپلو کورنیو سره
د افغانستان څخه وباسل شي او جرمني ته دې راوستل شي. ډیره زیاته مننه ملګرو. الله دې وکړي چې دا هر څه مې په صحیح انداز تشریح کړي وي، تاسو پرې سم پوهه شوي یئ. بیا هم که څوک کوم سوال لري نو په کمنټ کې لیکلی شئ. خو ډیره ښه خبره دا ده چې کومو خلکو د بشري حقونو لپاره کار کړی وي، د خپلې خاورې لپاره یې کار کړی وي او اوس یې ژوند د خطر سره مخ وي، نو پکاره چې یو ښایسته فایل جوړ کړي، خپل اسنادونه د انګلیش ترجمې سره په فایل کې ځای په ځای کړي، خپل اخباري لیکنې په اړه یې راپورونه، عکسونه او داسې نور ډاکټري راپورټونه چې څوک په کار په دوران کې په جسماني توګه زخمی شوی وي، تاوان ورته رسېدلی وي او لکه چې داسې کار کې چې څه د انسانیت په خاطر یا داسې کوم زخمی شوی وي، نو هغه دې په خپل فایل کې کېښودل شي او تنظیمونو ته دې ورکړل شي. او بله ښه خبره دا هم ده چې خپل مشکل دې په سمه انګریزي ژبه ولیکل شي، پرنټ دې کړل شي او په فایل کې دې کېښودل شي. نو دې سره چې کوم افسر ته ستاسو فایل ځي، هغه ستاسو په قضیه باندې په سمه توګه پوهیږي، ستاسو مشکل به په ښه انداز کې درک کولی شي. نو ډیره زیاته مننه. ټولو پښتنو افغانانو ته امن او خوشحالي او کامیابي غواړم. که ویډیو مو ښه شوي وي نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم د ملګرو سره شریکه کړئ. ډیره مننه.